واه د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل واه واه ډېر ښه زما په غم کې پریشانه غم دی په مونږ څومره مهربانه غم دی سړی و شرم دی ژړلی نه شو زمونږ غم څه بې زبانه غم دی درنو ملګرو سلامونه مې ومنئ مطهر منګل یم د ځلان ستوري خپرونه نه یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم قدرمندو جاوید شاه درمان صاحب را سره نن بیا میلمه دی ډېر زیات خوښ یم ډېر خوشحال یم دریم ځل د سره زموږ نستی کېږي لږ ځګ بې پښتو بیا به کلمونه هم ترې ریکارډ کوو درمان بیا په دریم ځل ډېر زیات هرکلی ستړی مه شې ته وایي السلام علیکم ډېره مننه مطهره ډېر خوند یې وکړو زړه مې ډېر ورځو نه کېده خو بس نن مې راشه توکل مې وکړم او کال مې درته وکړم هلکه در روان یم ډېره مننه ستاسو د مینې د دې ملګرو درمان لاله ژوند شپې ورځې مو څنګه روانې څنګه تېرېږي ښې دي مړه د ژوند راځي کله موږ له دې کې راکوي کله وله موږ ورکوو بالکل ډېره ښه دی درمان دا راته ووایه کتاب مو راغلی و ډېر زیات خلکو خوښ کړو چې ما نه هم بار بار پوښتنه وشوې خلک کوي چې د درمان له کتاب راوړئ راتلونکي بل کتاب ته تاسو څه اراده شته نو دویم کتاب ته خو اراده نشته د اړومبی کتاب خو بلا ډېرې غلطیانې زموږ نه وشوې مطلب خلکو بلا ډېرې غوښتنې کولې اوس هم خلک غواړي کتاب خو چاته رسېدلی نه دی تر اوسه پورې بالکل اړومبی ایډیشن ختم شوی دی دویم ایډیشن اوس چاپ کول غواړو خو زموږ وته لاسه مې سم نه دی نو د دویم کتاب لاسه اراده نشته فلحال یعنی مطلب دا چې دا غوښتنه هم کېږي نو بل چاپ کول پیدا هم نه کېږي ځکه چې دا پوره نه دی رسېدلی بل کتاب لا ایډیشن ضروري دی چې دا چاپ شي د شعر سره یعنی تاسو د کله نه یعنی وابسته په یعنی څومره وخت وشو چې تاسو دا شعر لیکئ زه خو مطلب ادب ذوقه ډېر د وخته نه وم ډېر وخت شو او باقاعده د شعر لیکلو پیل چې مو کړو نو هغه 2014 کې صحیح او درمان بنیادی تاسو د ثوابه زه د ثوابه او پته کېږي ما په خیال چې بونیر کې کا غلطه کار مار هلته روزګار دی زموږ مطلب کله کله یم اوس نه یم ډېر خو مخکې ډېر وم هلته مې روزګار دی چې کله کلي کې خراب شم بیا هلته منډه وهم درمان څه کار کوئ تاسو کمیشن کار دی د ماربلو دا درنګ نه دی غرونه د ماربلو دا غټ کاڼي چې کم راوځي دغلته زه د کمیشن کار کوم څه لیندن درمان روان دی شکر دی د الله فضل دی او د الله فضل دی خو سم دم روان دی لیندن اوس شکر دی ډېره زیاته مننه مو شعرونه دي نیمې دي چې اړومبی ځل باندې تا ته وامه مننه درمان مننه اوس د خپل عشق معجزې ته ګورم زه چې یار ګورم مکابې ته ګورم واه مقام د چغو د خوغلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم واه 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 ډېر ښه مقام د چغو د خوغلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم په میکده باندې چې غلی تېر شم ناصحه زه خپلې توبې ته ګورم واه 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 دا بیا درمان په میکده باندې چې غلی تېر شم ناصحه زه خپلې توبې ته ګورم ماله د سپو غلي کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم ای واه واه ډېر ښه دی ماله د سپو غلي کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم روان په مخ کې یم او شاته ګورم خپلې بایللې اساسې ته ګورم واه 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 څه خوندور دی ډېر او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي واه د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل واه واه ډېر ښه ډېر ښه او دا ستا د زوی د اپریشن مسله څنګه شوله د ستا د زوی د اپریشن مسله څنګه شوله او ستا په لاس کې د بنګلو د سودا څه چلو شو واه د خپلېدو په تدبیرونو باندې ستړی شومه خدایه زما د درلیږلي دعا څه چلو شو ای هی 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 ډېر ښه دی ډېر ښه دی چې د باقي ژوند وسیله خرڅه کړم داسې څوک شته چې په ګورده خرڅه کړم زما د کور به په ډیوه بله شي که دواړو سترګو نه یوه خرڅه کړم دغه څو شعرونه روماني غوندې دي چې تا پسې دوزخ ته د جنت نه به راځي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نوم مسکې سلام راګرځوي سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نوم مسکې سلام راګرځوي سړی او تا پسې تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کوشي پولیس رات به هم وهي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کوشي پولیس رات به هم وهي سړی او تا پسې افسوس چې وي ماتم در پسې فرض دی تا پسې افسوس چې وي ماتم در پسې فرض دی
تا پسې د خوب سله د زهرو ګولۍ خوري سره ای واه 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 څه ښکلی دي درمان الله ډېر ښه ډېر په زړه پورې او دغه اخیری او څو شعرونه چې څه د کم اصلو معیاري کړې ده څه د کم اصله معیاري کړې ده ما د خپل زړه بې حرمتي کړې ده بغیر له یاره مې ثابته کړله ما بې له یاره زندګي کړې ده واه او په هر قدم چې میخانه مو پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده واه واه ډېر ښه دی ډېر په زړه پورې ډېره زیاته مننه مو کوم چې وخت مو راکړو خوشحاله ته اوسئ ستاسو هم مننه خوشحاله اوسئ ملګرو امید دی چې د درمان له دغه پروګرام د خپرونه هم تاسو ډېره زیاته خوښه کړې تر بل پروګرام مو پر الله پاک سپارم د خدای په امان